اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ټول ناراضي سي. استلقونه بألسنتكم وتقولوا بأفواهكم ما ليس لكم به علم. چونکه د عائشہ صدیقه حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه پرون بیان کړل سره ترجمه لک پاتې ده. درې قسمه خلقو د حضرت عائشہ د تهمت متعلق یو منافقینو محض تهمت لګاو او یو څو چند مسلمانان صحابه هم پکې شریکو جای په جای باندې قرآن ذکر هم کړی ده او مسلمانان ډیرو رد هم کاو چې تهمت نه لګاو او بعضی چوپ فاتیو. ټولو ته الله تبارک وتعالى توصیه کړې ده او خلکو چې مسلمانانو او صحابه او د حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها په تهمت کې شریکو نه الله پرون د شي ویلي لولا فضل الله علیکم ورحمته. کله الله فضل او رحمت نه وي چې دا حدود در باندې جاری کړي تاسو باندې به عذاب عظیم راوستي ما. او بیا دا وی استلقونه بالسنتکم چې کله تاسو ملاقات کېدل يهود دغه دروغ سره بالسنتکم په زبه باندې وتقولون بافواهکم تاسو خبره کوله په خلو ما ليس لكم به علم. هغه خبره چې تاسو د په دې باندې علم یقیني او حجت نو تاسو په نس باندې دا خبره ډیره وړه کار کېده خو یو زنانه ده راځه تهمت په ولګوا. الله سوي وتحسبونه تاسو دا ګمان کو د دروغ لره حینا ذنبا صغیرا چې دا وړه ګناه ده وهو عند الله عظیم. دا ګناه ډیره لوی ده په نس الله باندې. تاسو ولې د شکاو چې تاسو په خلی باندې تعبیر کو چې دا خلی باندې اسانه ده دا خبره خو د الله په نس باندې دا یو عظیمه ګناه و. ولی تاسو د شي په یو پاک دمنه بیبي چې مسلمان وي او تاسو دا تهمت ور باندې ولګاو وهو عند الله دا دروغ او تهمت په نزد الله باندې عظیم عظیمه ده. یا د ګناه صفت کې دا په نزد الله باندې عظیم جرم عظیم ګناه و. یا وهو دغه دروغ عند الله عظیم العقوبت ده. داسې دروغ په مسلمان چې د مسلمان وقار ختميږي او عظمت ختميږي په نزد الله باندې دیو عظیم عقوبت حقدار ده چې عظیم عقوبت او عذاب الله ورکیغه. ولولا ان سمعتموه دا هغه خلکو ته چې چوپ ولې پاتې سولې تاسو. الله وایي چې عائشہ متعلق چا خبره کوله د تهمت لولا ان سمعتموه ولې چې تاسو کله اوریدلې وې دا دروغ قلتم تاسو بویلو ما يكون لنا ندی مناسب موږ لره ان نتکلم بهذا چې مون خبرو کو په دې دروغ باندې سبحانك فاکد تعالی هذا بهتان عظیم. د څه بویلو چې دا یو لوی ګناه ده یو لوی دروغ دی چې موږ یو مسلمان عزت ختمو او په یو پاک دمنه بیبي باندې د څه تهمت لګو. تاسو ولې دا خبره نه کولې چوپ پاتې کېدلې ښه تاسو به دا ویلو سبحانك فاکد تعالی یا الله هذا دغه دروغ بهتان عظیم دروغ ډیر لوی دروغ دی ښه. اوس الله تبارک وتعالى ټول عمومي خلق مسلمانانو ته نصيحت کوي. علاوه چې ګوره اوس خو چې څه وصل پښتو کې د ویل کېږي خو دې نه بعد خیال کوي چې بیا داسې تهمت ته بیا رمعاد نه شي ښه. یعظکم منعکی تاسو لره الله یعظکم الله منعکی تاسو لره الله نصيحت کوي تاسو لره الله ان تعودوا چې تاسو رمعاد شي لمثله په مثل د دې دروغو بیا داسې دروغو تر رمعاد نسي ابدا په ټول اوقاتو کې. خیال مو وی ګوره چې اوس څه وصل پښتانه وي وای خیر د اوس وصل خو بیا د شي دروغ ته بیا راوفس نسي چې پاک دمنه بیبي او پاک دمن سړي باندې تهمت ولګيږي بغیر د تحقیق نه تاسو دروغ وای او تهمت په لګوي چې بیا دې ته خیال نسي او بیا رمعاد نسي ښه. یعظکم الله نصیحت کی تاسو لره الله تعالی منع کی تاسو لره الله تعالی ان تعودوا چې تاسو رمعاد سي لمثله په مثل دغه قول قبیح باندې ابدا په ټول اوقاتو کې ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یاست نو تاسو دغه قول قبیح ته بیا راوفس نه شي ښه. علاوه یبین الله بیان الله تعالی لكم تاسو پر آیاتنا
داسې آیتونه بیانوي چې دال دي په قبح د دغه دروغو په قباحت د دغه بهتان باندې داسې آیتونه الله تبارک وتعالی مو تاسو ته بیان کړل. والله علیم، الله تعالی علیم ده په قباحت د دغه دروغو باندې، حکیم د الله تعالی په وضع د حدودو کې په داسې اقوالو باندې چې یو سړی مسلمان باندې عزت باندې ورتیر کړی شي نو هغه ته حد الله مقرر کړی. په دې کې د الله خپل حکمت ته واورئ ورونو، یو سړی په چا باندې تهمت لګوي یقیني وي چې دروغ ده، او یا د یو تهمت د زنا لګوي ګواهان نه لري، دا سړی دی آیات کې داخل ده. دا صرف او صرف معاصي فواحش دا خپروي، لکه نشر و اشاعت چې څوک د ګناهونو کوي دا په اتفاق سره مجرم ده، ګناهګار ده. کوم سړی چې په مسلمان باندې تهمت لګوي په ادارې کې یو کس ده غلطی نه ده کړې، تهمت ورپسې وایي بغیر د تحقیق نه، دی ګواه نه کوي، یوه ته وایي یاره پلاني خو داسې کړي دي، اوس حقیقت او ګواهان نشته، دته علم نشته. دا په دې آیات کې داخل ده. ان الذين کسان یحبون چې دوی محبوبه ګڼي ان تشیع الفاحشه چې خپره سي ګناه فاحشه فی الذین آمنوا هغه کسانو کې چې ایمان راوړي. یعنی په نیمو تاسو په دې اداره او دغه علمي درسګاه کې یو کس مجرم نه ده، خلک جرم تعبیروي او یو نه بلته بل نه بلته ګواهان نشته، تحقیق نشته ده، نو الله دا د فاحشې خپرېدل دي، دا د یو تهمت خپرېدل دي. نو الله څه وایي؟ ان الذین یحبون هغه کسان چې دوی محبوبه ګڼي ان تشیع الفاحشه چې یو ګناه خپره سي فی الذین آمنوا په دې درسګاه علمي درسګاه کې، نو الله وایي لهم عذاب علیم، دوی دپاره به عذاب دردناک وي په دنیا، په دنیا کې ګوره که چا باندې تهمت ولګېږي درو باندې به ویل کېږي شهادت مردود ده، والآخرت عذاب شدید ده په آخرت کې چې اور ده، یعنی دا به اور ته هم داخلېږي په آخرت کې چې بې تحقیقه تهمتونه د مسلمان په عزت باندې لګوي. ګوره د مسلمان عزت الله ته ډېر محبوب ده. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله ښه عالم ده چې تنفیذ د حدودو یې کړی، وضع د حدودو یې کړی. وانتم لا تعلمون، ستاسو عقلونه قاصر دي، درک دې نشي کولی، خلقو ته تعظیم ښکاري، نو دا ډېر بېوقوف دي چې حد ته تعذیب وایي، حد زواجرو نه ده، خلق منې کوي د ګناهونو نه، دا تعذیب نه ده، تعذیب حقدار صرف ذات خدای ده، هغه به عذاب ورکوي. الله بیا وایي لولا فضل الله، که نه وای فضل د الله تبارک وتعالی علیکم په تاسو باندې او رحمت نه وای نو لعذبکم قبل الوعظ، تاسو ما عذاب درکړو مخکې د دې نه چې تاسو زه نصیحت وکړم. الله وایي خدا د خدای فضل ده در باندې، رحمت د الله تعالی ده چې عذاب مې درته در نه کړ، مخکې مې درته بیان وکړ، خلق مې منع کړلی او په کار د بیا داسې کار ونه کوي. که د خدای فضل نه وای نو تاسو باندې به عذاب مخکې د نصیحت نه مسلط کړی و. وان الله رؤوف الرحیم، الله مهربان ذات ته. اوس عمومي الله تبارک وتعالی وایي چې خلکو دا تهمتونه په خلکو باندې لګول دا خو یو په معاشره کې فساد پیدا کوي، بدګماني پیدا کوي، اختلافات پیدا کوي. یو محصل په بل محصل باندې وچ په وچه تهمت لګوي بغیر د حجت او بغیر د دلیل نه، دا په محصلینو کې په خپله باندې یو فساد ده. نو الله تبارک وتعالی وایي چې دا محصل یا دا استاد یا دا کارمند چې یو بل سره متهم کوي دا په نقش قدم د شیطان روان ده او تابع د شیطان ده. او الله وایي چې شیطان خو ستاسو دشمن پلارنی دشمن ده. شیطان زموږ پلارنی ځکه دشمن ده چې آدم علیه السلام د جنت نه د لویو نعمتونو نه خود را منفق کړ. لهذا الله اوس وایي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان حاملانو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو اتباع مکړئ د آثارو د شیطان. ومن یتبع خطوات الشیطان، چا چې اتباع وکړ د قدمونو د شیطان، فانه دا شیطان یأمر الناس بالفحشاء، خلقو ته امر کوي په ګناهونو باندې، په قبایحو باندې، داسې قبایح شرعا عقلا، شرعا لکه زنا، عقلا د مروت نه خلاف، یعنی داسې کار کول په جامعه کې چې د عرف عادت نه خلاف وي، دا قبیح عمل ده، خو عقلا قبیح ده، شرعا نه ده قبیح. لکه یو سړی یو قانون نشته ده، محصلینو کې یو رواج ده په خپلو په کپړو باندې خطونه لیکي، دا رواج نشته ده، دا قبیح عقلا ده. ولې لیکي؟ زیادې کپړې ده،
سړی ښه نه ښکاره کېږي، زموږ تاسو معاشره نه ایجابوي. او عدل او انصاف ویم دغه خیانت ویم دغه ته چې معاشره کې یو عمل نه وي او خلک یې ایجادوي، دا قبیح عقلا ده، اگر که قبیح شرعا نه ده. خو دا قبیح شرعا هم ځکه ده چې ضیاع د جامو راځي ورباندې. او ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فانه دا شیطان یامر امر کې خلقو ته بالفحشاء په نارواو باندې، والمنکر او په فحشاء باندې، په قبیح اعمال باندې، والمنکر په نارواو باندې، په نارواو باندې هم شیطان درته امر کوي. بیا الله وایي انسانانو سره الله تبارک وتعالی ډېره خیرخواهي کړې ده. تاسو په عایشې باندې تهمت ولګو، کوم خلکو چې تهمت لګولی او مسلمانان یې هغوی ته الله حد مقرر کړ. که چېرته د الله فضل نه وای که نه، ما به تاسو تر قیامته پورې تر مرګه پورې نه وای پاک کړي د دې جرم نه په حد سره، او آخرت ته به مې ساتلی او عذاب عظیم به مې درکړی و. اوس ګوره بیا الله وایي معلومیږي دا خبره چې حدود په معاشره کې دا د الله تبارک وتعالی فضل ده، دا عذاب نه ده، دا وحشت نه ده، دا د معاشرې یو ښه اصلاح ده. ولولا فضل الله کنوی فضل دی الله تعالی علیکم پتاسو باندې ورحمته او رحمت دی الله تعالی نوی ما زکا منکم من احد نو بو پاکړی منکم دی تاسو نه من احد یو څوک ابدا همیشه ما طهر من معصیت الابق ابدا. خدای پاک به یو انسان مو پاکړی د دې دروغونه ولا حدود نافذ کړل دی بعضی چې توبه الله قبول کړي، دا د خدای پاک یو فضل ده. ولکن الله یزکی الله پاکی من یشاء او چاته خوښي چې خوښي بغیر د قبول د توبې نه یا په قبول ګلو د توبې باندې، او چې چاته خوښي الله توبه نه قبلې. لکه د عبد الله بن ابي بن سلول اوس دغه توبه الله تبارک وتعالى قبول نه کړله، منافق مرده. والله سميع لاقوالهم الله تعالی سميع د اقوال باندې، علیم د هم په افعال باندې. مسلمانانو ورونو د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چون کې عائشه لور وا عادت سره په خپل لور باندې ډیر خبر کیږي. په دې کې مستح ابن اساسا دا د ترور زوی و، دا بدری صحابي هم ده، مهاجر هم ده، فقیر هم ده. دې تر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ډیر څور کول. کله چې تهمت کې ځان شریک نو د قسم وکړ چې ما دې په خدای قسمي چې دینه بعد تاسو سره مالی برخه کې تعاون نکوم. زما په لهجه پوه شئ کنه، الله تبارک وتعالی یو عجیبه لهجه استعمال کړې ده. داسې وایي چې ابوبکر ته خو ډېر لوی سړی، دومره وړې خبرې ته ولې دې دومره زور ورکړه؟ دا خو څه نه دی، دې سړي جزا ده، نه دا سړی په عذاب کېږي، نه جزا ده چې جزا ورکوم عذاب ورکوم، خو زه به ورکوم. ته خو ډېر لوی سړی وې، لوی سړي سره د وړه خبره نه ده مناسب. الا فورا بېرته قسم واخله او دا سړی معاف کړه. ابوبکر ته الله وایي ته دا نه خوښوې چې زه تا ته مغفرت وکړم؟ نو هر سړی دا غواړي چې الله ورته وایي چې زه تا ته مغفرت کوم، دی به غواړي که به نه غواړي؟ وایي چې ته ما نه مغفرت غواړې، دا سړی ته معاف کړه او په دې باندې لږ خبر هم کوم. د قسم کړی نو الله وزه شي ویلې ولا یأتل اولو الفضل، نه قسمونه دې نه کوي یا د تقصیر نه کوي صاحبان د فضل منکم د تاسو. صاحب فضل نه مراد ابوبکر صدیق ده، وسعت او صاحب د غنا ابوبکر صدیق دی. ان یاتو فی ان یاتو په دې کې د تقصیر نه کوي چې دی ورکړه کوي اول القربا اصحاب د قرابت ته ولې دا خپل وکړه، والمساکین مسکینان او والمهاجرین مهاجرین ته. دا سره مسکین وو د ابوبکر صدیق خپل هم وو، او دریم نمبر کې مهاجر هم وو. والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفو دا صاحب فضل ابوبکر صدیق کی الله عفو دی وکي چې کوم کار کړه د دې سړی مستح ابن اساسا، ولیصبحو او اعراض دی وکي د ضرر نه، ضرر دی هم نه ورته رسیخه. ابوبکر هم د سلک تصلاح غواړي کني غواړي چې دومره لوی جرم معاف کوي او تصلاح به ورکو کنه. علاوه الا تحب تاسو دا محبوبه غنی ان یغفر الله لكم چې الله درته مغفرت وکي. والله غفور رحیم الله غفور هم ده او رحیم هم ده. چې دا آیات حضرت ابوبکر صدیق واورید فورا راغی اعلان یې وکړ د رسول الله او د صحابه په منځ کې، وی رسول الله چې الله ما سره وعده وکړ د مغفرت، دا سړی ما معاف کړی ده، زه به بیا تر مرګه پورې دته تقصیر په نفقه کې هم نه کوم، نفقه به هم ورکوم، معاف کړی مې هم ده
چې الله ماته مغفرت وکړي. محسنین ورونو، ولا یأتل اولو الفضل، حضرت ابوبکر صدیق ته قرآن ویلي صاحب فضل. یوه خبره واورئ، سید دا د موږ تاسو عقیده ده چې وروسته د پیغمبرانو نه چې خدای پاک انسانیت آباد کړی ده، وروسته د پیغمبرانو نه بهترین سړی، افضل ترین سړی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده. بس دا خبره خلاصه شوه. دې متعلق زه مناقب نه وایم. اولنی انسان دا د رسول الله په امت کې چې قرآن پاک شاګرد او ایمان یې راوړی، په ټول عمر کې زنا نه ده کړې، په ټول عمر کې شراب نه دي څښلي. زه د حضرت ابوبکر صدیق منافق هغه نه تېرېږو مناقبونه. دویم نمبر خبره د قرآن دا راووتله چې دلته د قسم کړی ده چې مستح ابن اساسه سره به خیرخواهي نه کړو. الله ورته دا قسم مات کا، دته تعفو وکړه او تا ته به الله مغفرت وکړي. همداسې خبره راغله که نه؟ نو یو حدیث په خپله باندې یو مسله راووتله، کوم سړی چې قسم وکړي په یو کار ورأى غیرها خیرا منها فلیکفر ثم لیأتي بالذي هو خیر. دا یو ټوکړه د حدیث اسلام ویلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم سړی یو قسم وکړه په یو کار او هغه کار کې خیر نه و، بل کار کې خیر و، دا سړی د ځان حنیس کی، یعنی په دې کار د راتګ وکړي بیا د کفاره ورکړي. مثلا یو محصل دا وایي چې والله که دې پلاني سره وغږېږم، د هسې عصبیت د وجې نه غږېږي، ګناه نه ده کړې، جرم نه ده، بیا به بل وخت کې مهاجرې خبره کوم. یا زه والله که مور پلار سره وغږېږم، نو ما ته رسول الله داسې ویلي چې مور پلار سره وغږېږه، نو ته حانث ولې؟ حانث سړی به ورسي کفاره به لنډه کړي. د قاصر کفاره معلومه ده، درې قسمه کفاره قرآن ښودلې ده، هغه به لنډه کړي. دې کې ډېرې فایدې دي. یو دا ده چې د معصیت نه بچ شوې، ولې ځکه تا خو داسې قسم کړی چې مور سره به نه غږېږم. دا مور سره نه غږېدل ګناه وه، یو خو ګناه بچ شولې. بل په نیک کار باندې د راتګ وکړه چې دا مور سره غږېدل دي. دریم نمبر کې د کفارې چې لنډېږي دا په عبادت لنډېږي، او یا به مال ورکړي، یا به روزې ساتي، یا به غلام آزادوي. دا ټول عبادات دي، عبادات هم کېږي. او په معاشره کې اصلاح هم راځي، هغه عناد او حسد هم ختمېږي. نو چې یو سړی یو قسم وکړي په ناروا، که حکم دا ده چې هغه قسم به ماتوي، کفاره به لنډوي. انشاءالله په دې هم زر خلاص و. ابوبکر صدیق همداسې قسم کړی چې زه به انفاق نه کوم، په دې سړي به زه خرچې نه کوم. الله ورته نه خرچې به هم کوي. دویم نمبر کې تاسو د لهجې د قرآن ته وګورئ، ولا يأتل اولو الفضل منكم وسع ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله به ورکوي. وليعفوا، عفو به وکړي د دې سړي نه، دا صاحب فضل. وليصفحوا، اعراض به هم کوي د درګذرۍ نه. الا تحبون ان يغفر الله لكم. الله حضرت ابوبکر صدیق ته تسلا ورکوي، وایي تا ته به زه ګناه معاف کړم. ګناه خو دلته سره شته نه، ابوبکر صدیق څه ګناه کړې ده، دا مغفرت ټکی ولې الله ذکر کوي دلته؟ نو ما ته وقصئ. ګوره زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د عایشې نه پوښتنه وکړه چې اخلاق انک لعلی خلق عظیم، دا د پیغمبر اخلاق څه شی دي؟ زموږ تاسو کشرې مور ورته ویلې هي القرآن، اخلاق د رسول الله قرآن دي. دې څه معنی؟ ای العمل بالقرآن. قرآن کې دوه قسمه اعمال دي، یو عزیمت موږ ورته، یو رسخت. مثلا یو سړي تا سره بد وکړل، انتقام اخلي، دا جایز ده، لیکن ښه کار نه ده. عفو کول هم دا بیا اخلاق دي. بیا دا اخلاق دي، خو اخلاق حسنه دي. مجرم ته عفو کول دا اخلاق حسنه دي، مجرم سره ښه کول دا اخلاق عظیمه دي. سل من قطعک واعفو عن ظلمک واحسن الى من اساء الیک. بل د اخلاق تعبیر د رسول الله دا ده، سل من قطعک، چا تعلق در سره کټ کاو ته به وصال کوي. خپل اقاربو کې دا محصلین دي، د ادارې کارمندان د خپل منځ کې تعلق کټ کوي. اخلاق دغه دي د رسول الله، سل من قطعک، څوک در سره تعلق کټ کوي ته به وصل کوي. څوک در سره ظلم کوي، واعفو عن ظلمک، ظلم به ورته معاف کوي. خو واورئ، واحسن الى من اساء، تر اوسه پورې که تا عفو وکړله یا چا بیکاټي تعلق در سره کټ کاوه، ته ورته ولګېدې، وصل دې ورسره وکړه، یعنې خپلولي دې ورسره
بیرته را پیدا کړه. دا اخلاق حسنه دي. دا دریم ټکی اخلاق عظیمه دي. واعف عن ظلمک واحسن الى من اساء الیک. څوک چې در سره بد وکړي ته به ورسره ښه کوې. اوس دې ابوبکر صدیق خو اخلاق عظیمه معتبر کړ که نه؟ عفو یې ورته وکړه، صفح یې وکړله، احسان یې وکړه، بیرته مال خرچه د مال یې پرې وکړه که نه؟ اخلاق عظیمه تاسو پېژنده چې رسول الله تعالی وایي انک لعلی خلق عظیم. د موږ تاسو په عرف عادت کې دې ته اخلاق وایي چې یو ګاونډی خپل دغه د سره ښه کوي، درځي تم ورځې که نه درځي. دا کفاف ده، خدانه اخلاق دي، هېڅ شی نه ده. دې ته کفاف وایي، سر په سر خلاصېدل او ګناه. دې ته اخلاق وایي. سل من قطعک چې تعلق در سره کاټ کوي ته به ورسره وصل کوې، ډوډۍ به که هغه در سره ظلم کوي ته به ورسره څنګه کوې، ښېګړه به ورسره کوې، عفو به ورته کوې. او واحسن الی من اساء الیک، څوک د سره بدي کوي ته به ورسره احسان کوې. هغه نه بعد سړی د اخلاقو عظیمه وجوړېږي. زین العابدین دا په میلمنو سره ناسته یو عظیم میلمانه دي. مینځ یې شوروا راوړله، ټول په لهجه پوهېږو. پیسه یې ونښتله، پښه کې پیسه سره ونښتله، شوروا په چټ کې ورتوی سوله زین العابدین ته. میلمانه هم ناست دي، کوربه هم ده، نو سړی عادتا شرمېږي. انتهایي زیات غوسه سو. هغو مینځو سره خو ډېر ښه علمونه و که نه، مونږ خو نغلته خو نه یو. نو هغه فورا دا شو چې غوسه سو. والکاظمین الغیظ، نیکان خلق هغه دي چې په وخت د غوسې کې غوسه وخوري. فورا زین العابدین وایي کظمتو، بس غوسه مې وخوړله، ختمه سوله. قرآن اورېدل ما د دوی چې اخلاق دي ته وایي، عمل کول بیا څه ورته وایي. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، نیکان خلق هغه دي چې عفو کوي د خلکو نه. وایي عفوت لکې، زه معاف کړې مې. والله يحب المحسنین، درېیمه جمله ورته وایي، وی الله نیکان خلقو ته ډېر ثوابونه ورکوي، خوښوي یې. وانت حرة لوجه الله، وایي زه د الله دپاره مې ازاده کړلې. دغه اخلاق دي د رسول الله، دا اخلاق دي. سل من قطعک واعف عن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. نو اخلاق عظیمه چې څوک هم عملي کوي نو دا به کوي چې بایکاټي در سره وکړله، تعلق کاټ کول ته به ورسره وصل کوې. که دی کاټ کوي تیم کاټ کوي نو دا تربوري ده، دا اخلاق د پیغمبر نه دي. مونږ تاسو ټول الحمدلله مسلمانان یو که نه وي، ټول وایي الحمدلله، خدای دا انعام را باندې کړی. بیا ټول مسلمانان هم یو، د یوې عقیدې خاوندان هم یو، د یوه وطن خلق هم یو. نو په کار دا ده چې دې کې یو سړی په بل باندې تجاوز وکړي که نه، زنده به ډېر ښه اخلاق وي، چې عفو وسي، او عفو نه وروسته احسان هم وسي. خاص کر مشران په کار د کشرانو ته خو ډېر عفو وکړي. تاسو وګورئ که نه، ابوبکر مشر ده، الله تعالی څومره په لهجه کې ویلې چې صاحب فضل ته خو رئیس ته خو ولاکه دا مناسبي چې یو مدیر سره ځان په تله کې اچوي، دا مناسب دي. تاسو وګورئ الله ویل که نه، ولا یأتل اولو الفضل، تقصیر دې نه کوي رئیس والسعة، مالدار هم وي، فی ان یؤتوا، قرآن وایي که چې دی د کشرانو په حقوق کې ولې تقصیر کوي. محاسرین په کار دی یو نمبر کې بل نمبر کې خامخا چا برخورد وي، اداره کې وي، رئیس سره وي، استادانو سره وي، ښه عباداتو باندې. اوس موږ تاسو ټول په عبادت کې ناست یو، الحمدلله ټول روزه ده، دا څومره د خدای فضل ده. دومره ډېر په حقوقو باندې ورتېرېږي، لکه موږ تاسو معاشره کې بدماشان ټکي استعمالېږي چې داسې بدماشۍ چې غلا کوي، زنا کوي، مونځ نه کوي، دې نه عفوه چې حکومت کې دا مضمومه کار ده، انتقام دې واخلي. اما دا موږ تاسو په منځ کې چې تا ماته سلام نه ده اچولی، ته نږدې او ښه دې ونه کړه، ما تکریم دې ونه کړه. یو محصل بل محصل سره په ډوډۍ باندې سره مشکل لري، په چای سره لري، نو دا خو هلکه د نرتوب هم یې چې بس یو یې خوا ګوري او دا بل دې خوا ګوري، دا خو هلکه سړیتوب وي. تاسو موږ تاسو اهل علم یو، اهل علم چې په کار د څوک وګوري که نه هغه ترېنه اخلاق زده کړي. چې ما تا داسې برګ برګ سره ګورو که نه په دې درسګاه کې چې په یو مقصد سره را جمع سوي یو مسلمانیت اسلام را کې، مسلمانی را کې، یو محصل د یوې درسګاه خلق یو مسلمانان، او بیا هم برګ برګ سره ګورو، نه دا اخلاق پیغمبر نه دي. اخلاق عظیمات دغه ته ویل کېږي
سل من قطعك واعف عن ظلمك واحسن الى من اساء اليه. څوک در سره بدی کوي ته ورسره نیکی، بس دا بیا که اخلاق دي. الله تعالی دې موږ تاسو باندې رحم کرم وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یا الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله قابلیت مقبولیت مو ټولو ته نصیب کړي. الله رفع درجاتهم په دنیا او په آخرت کې نصیب کړي. یا الله په کوم قول فعل کې ستا رضا وي خدای موږ ټولو ته توفیق مزید نصیب کړي. الله توفیق د طاعات او د عبادات موږ ټولو ته نصیب کړي. الله توفیق د معاصی او د ګناهونو مراته نصیب کړي. یا الله په قول او په افعال کې موږ ټولو ته اخلاص نصیب کړي. الله په قول او په افعال کې موږ ټولو ته د رسول الله اتباع نصیب کړي. الله په قول او په افعال کې موږ ټولو ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي. الله دغه نظام جاری دائم ساری ولري. الله دې مراد مشان خدای متحدین متفقین مخلصین مصلحین وګرځي. الله په دې مجلس هم رحم کرم وکړي. د مجلس په کورونو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. د مجلس د قرآن په خاطر د رمضان په خاطر ټول مقاصد شریعه مو سره پوره وګرځي. موږ د ټول خدای د هر قسم افات او بلیات او مصائب او تکالیف نه راته امان نصیب کړي. وصلی الله تعالی علیه